بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورونو زمونږ نننی درس چې دی هغه د تیمم باره کې دی. تیمم څه ته ویلی کیږي، حکم یې څه دی او کله په انسان باندې انسان دپاره کله جایز دی په کومو حالاتو کې، او د دې شرطونه څه دي او عملي طریقه دا به څنګه کې، او دا ورنګې د دې فرضونه د تیمم کې څه شی فرض دي او ماتونکي څیزونه هغه شیان چې په هغې سره تیمم ماتیږي او باطلیږي او د هغې څه حیثیت نه پاتې کیږي. تیمم چې دی په لغت کې ویلی کیږي قصد او په اصطلاح کې ویلی کیږي د پاکۍ په نیت سره مخ او لاسونه مسح کول په پاکه خاوره باندې، دې ته ویلی کیږي تیمم. د دې حکم دا د محترمو چې کله انسان د طهارت دپاره اودس کوي، د مانځه دپاره اودس کوي او اوبه موجودې نه وي، نو په دې انسان باندې تیمم کول چې دی دا واجب دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. په کومو حالاتو کې انسان ته تیمم وهل چې دی هغه جایز دي. اول چې کله اوبه نه وي، اوبه موجودې نه وي، انسان خپل کوشش وکړي او اوبه موجودې نه وي، نو په دغه حالت کې انسان ته تیمم وهل چې دی دا جایز دي. دویم کله چې انسان عاجز وي د اوبو د استعمال نه، اوبه موجودې وي خو انسان عاجز دی، قادر نه دی په دې باندې، نو په دغه حالات کې هم بیا د انسان ته تیمم وهل جایز دي چې د دې لپاره بیا ډیر زیات صورتونه دي. کله یو انسان مریض دی، اوبه شته خو مریض دی، که چېرته دا اوبه استعمال کړي او په اوبو سره اودس وکړي نو د انسان دا مرض زیاتیږي نور، نو په دغه حالت کې هم شریعت دې ته امر کړی دی چې ته تیمم ووهه. یا په سفر باندې له دې سره دومره اوبه نشته دی، اوبه سره شته دی خو هغه د دې د څښاک دپاره یا د خوراک دپاره که چېرته په دې باندې اودس وکړي نو بیا چې دی هغې د څښاک او خوراک دپاره اوبه نشته دی، د پخلي دپاره اوبه کمې دي، نو په دغه حالت کې دا چې دی تیمم وهلی شي. او دې دپاره به نور هم ډېر شی صورتونه کېدلی شي، خو خلاصه د خبرې دا شوه چې کله انسان عاجز وي د اوبو د استعمال نه. دې دپاره شرطونه څه شی دي؟ اول نیت کول په زړه سره، ځکه چې دې دپاره څه الفاظ نشته دی شریعت کې، نو نیت به وکړي په زړه سره. دویم دا انسان چې کله تیمم وهي نو دا به د اوبو په استعمال باندې قادر نه وي، یا به اوبه نه وي او یا به د اوبو د استعمال نه عاجز وي. دریم په دې کومه ځمکه باندې چې دا تیمم وهي نو دا به پاکه وي، ځکه الله فرمایي فتیمموا صعیدا طیبا، او مباح ځمکه به وي. نو چې کله دا شرطونه موجود شي نو هغې نه پس دا تیمم وهلی شي. د دې عملي طریقه سره محترمو، عملي طریقې دا ده چې لاسونه به راواخلي او یو ځل به پې ځمکه داسې ووهي. دوه ځل چې دی هغه نشته دی، ځکه دوه ځل کم حدیث کې چې راغلی دی حدیث ډېر زیات ضعیف دی، نو یو ځل به لاسونه راوالي او ځمکه به پې داسې ووهي. هغې نه پس به خپل لاسونه داسې پوکي چې دې سره کومې ډېرې خاورې نښتې دي نو هغه د دې نه لاړې شي، نو بیا به خپل لاسونه راوالي او مخ به پې مسحه کړي او هغې نه پس به لاسونه تر مړوندونو پورې مسح کړي. دا شو تیمم. عمار رضی الله عنه په سفر باندې و، نو هغه ته جنابت ورسېده، نو هغه چې دی هغه نه پس په خاورو کې ځان وغوړو راوغوړو، داسې واوړېدو راواوړېدو پکې، او هغې نه پس یې مونځ وکړه. چې کله د سفر نه واپس شه نو نبي علیه السلام ته یې دغه کیفیت بیان کړه چې ما ته داسې مسله وشو بیا ما داسې کار وکړه. نو نبی علیه السلام دې ته وفرمایل چې ستا لپاره دا پوره وه، دا کافي وه چې تا یو ځل ځمکه وهلی وې، هغې نه پس دې ورته پوکې کړی وې او هغې نه پس د خپل مخ مسحه کړی وې او لاسونه دې مسحه کړی وې، دا ستا لپاره کافي کېدل. په خاورو کې رغښتو رارغښتو ته حاجت نه و. دا شو د تیمم عملي طریقه. د دې فرضونه په تیمم کې څه شی فرض دي؟ نو خپل مخ مسح کول، لاسونه مسح کول تر مړوندونو پورې، او په ترتیب سره تیمم وهل، او دې کې چې دی پرله پسې والی کول،
داسې نه چې مخ مسحه کې به ناس یو چینه بګس کې او به چې دغه نه وروسته لاسونه مسحه کې نه پر لبسې به کې. دا شو د تیمم فرضونه. هغه شیان چې هغې سره تیمم ماتیږي، اول کله چې اوبه پیدا شي، اوبه نه وي، یو سړی د دې وجې نه تیمم وهي چې اوبه نه وي، نو اوبه چې کله پیدا شي نو دې تیمم چې دی هغه مات شو، یا دا د اوبو په استعمال باندې قادر شو، د څه ضرر نه رسېدو د اوبو د استعمال نه، نو بیا هم د دې تیمم چې دی هغه مات شو. او یا دا چې هغه شیان چې په هغې سره اودس ماتیږي نو هغې سره تیمم چې دی هم ماتیږي، او د دې بیان مخکې شوی چې هغه کوم شیان دي چې په هغې سره اودس ماتیږي، او هغه شیان چې د هغې نه په انسان باندې غسل واجبیږي نو په دې سره هم تیمم چې دی هغه باطلیږي، او د هغې بیان هم مخکې شوی چې هغه کوم شیان دي چې د هغې وجې نه په انسان باندې غسل واجبیږي. دا شو د نن ورځې درس. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.